بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، منګه د پغمان ولسوالۍ د ارغندې بالا د بادام قل سیمې ته په لاره یو او هلته اوس هم باران وریږي او د احتمال شته چې بل سیل راشي. دغه چې تاسې ګورئ دا اوس دلته هغه کار کوي، د مشینري او دا تیږې لرې کوي. دا خوړ نه ده، دا خوړ نه، دا پوخ یعنې قیر سرک و چې هغه سیمې ته تللی. تقریبا 4 کیلومتره مسافه اوس هم هغه سیمې ته شته چې هغه سیلاب ځپلې ده. نو دغه تیږې وګورئ تاسې، دا جغل دا په دومره غټه پیمانه باندې دا سیل راوړی، دا په سرک ډک ده. د دې باغ نه اخواته خوړ دا تقریبا 12 متره عمق لري، خو هغه ډک شوی دی اوبو نه او بالاخره اوبه په دې باغونو کې راوښتي دي او دغه لویه لارې بنده کړې ده. اوس دلته دولت، امارت او ورسره همکارې مؤسسې او ادارې لګیا دي دا سرک پاکوي، دا سرک پاکوي، دا تیږې جغل لرې کوي. نو دا 4 کیلومتره مسافه ده، دا به په څو ورځو کې پاکه شي. دا بیچارهګان لګیا دي خپل وس کوي، خو دا د دې دغه نه. دا اوس هم تقریبا 2 زنانه د همغه سیمې نه په اوږو راوړې وې، زخمیانې وې او کته یې کلینیک ته وړلې. نو حادثه ډېره لویه حادثه ده. زه فکر کوم چې دې کې موږ ټولو ته مسؤلیت متوجه ده چې خپل هغه د توان مطابق خپله هڅه وکړو، خپله همکاري وکړو. د دې خلکو سره یو خو هغه عاجل کومک ده چې دا باید دې خلکو ته ورسیږي، بل د دوی د تلفاتو معاوضه ده. چا کور ړنګ شوی باید کور ورته جوړ شي، چا ځمکه خرابه شوي باید د ځمکې د تاوان په اندازه دوی ته څه عوض او کومک وشي. او هغه دوستان چې هغوی د فامیل نه شهیدان دلته دي، اوبه وړي دي، څه پیدا شوي دي او څه لا پیدا شوي نه دي، نو هغو ته هم باید هماسې همکاري وشي. نو موږ د احساس خیریه بنسټ له خوا راغلي یو. موږ رضاکاران انشاءالله په دې سیمه کې او انشاءالله میدان ته هم ځو، هلته هم ډېر زیات تلفات خلکو ته اوښتي دي. نو موږ ستاسو د کومکونو په تمه یو چې انشاءالله احساس به ستاسې کومکونه شپه وي او که ورځ وي دې خلکو ته برسوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.